ټوکې کوم ته دا نوم څنګه دا داسې نومان و چې یو څوک به پیدا شو د پاڼ بې په سترګو کې ورغی پاڼ ده چې خرټی بې په سترګو کې ورغی غټ زړکی به پیدا شي خرټی چې بیا به ونه د نښتر هغه ورله په سترګو یې د نښتر نوم پې کېږدي چې بیا به یې د غروښتي ونه ولیده یې د غروښتي نوم پې کېږد چې بیا به یې د زمري نوم پې کېږد یو حیوان و نو دا خو د دغو خلکو خپل اختیار و خپل نومان یې پخپله شو نو اوس چې دا د خروټو یو نوم ده پلار پې کېښود پلار یې بابو نومېږي بابو د توران زوی ده توران د غلجۍ زوی ده نو دی په توران کې ده په توران کې دغه غوټې پښې راځي ناصر هوتک ټوخی خروټی دغه لوی ټبر د نورزي هم په توران کې ده اوس راځو د خروټو پښې ما درې لیکلي دي غټې یو یاخیل دی یحیی یو ادیخیل دی یو زکوخیل دی دا ادیخیل یې ځکه بولي چې په دغه زوی باندې بیا دا مور ناسته وه چې دا پلار یې مړ شو نو دوی بولي یې راځئ د ادې کور دغه یې ادیخیل کو بیا چې دغه هغه پیدا شو دا د ده له زویه دا د دې له زویه له دا کشر ده دا ادیخیل کشر ده چې مور په یوه ځای کښېني هغه په مشر زوی نه کښېني هغه کشر محبت ورسره لري هغه باندې کښېني نو زه دا اټکل له دغه یایم چې دا غلط قیاسونه خلکو کړي دي په تاریخو زه دغه قیاس کوم چې د ادیخیل یې ځکه بولي چې د ادې په کشره باندې ناصر نو شاید یا خیل زکو خیل تر دغه مشر دا زکو او یایا یې مشر نو هغه نوم چې ورک شو هغه په دغه ورک شو چې داولونه وته راځي د ادې کور راځي د ادې کور ته د بندې خلک چې به راتلو دا شمسارې ته چې به راتلو یا هغه ته یا راځي د ادې کول ادې کول بیا لږ چې ډېر شو په ادې خیر سره دغه د دغه زوی نوم هغه کور په دغه مو شو اصلي نوم یې ما هم تر اوسه نه دی اټکل کړی مختلف شیان راته یایو خو زه مثبت نه بولم چې تر څو یې زه مثبت وبولم بیا به هغه نوم ورکړم او د دوی اصلي ځای چې و ګومل و له ګوملي څخه د دوی اصلي لوی کلی سروزه ده اول غټه کیله جوړه سوې ده پخوا دا خلک به 50 کوره 80 کوره 100 کوره هر څوک چې به و په هغه کیله کې به یوه خونه کافي وه ډېر هغه نه کاوه په هغه یوه خونه کې به لس اوسېدل زمن لوڼې و هغه نو دوی د دفاع دپاره هم دا ځای جوړ کړی و دا د غرو منځ ده دا سروزه او بل بیا دا و چې مالداري لرله بیا چې به ایرانیان یې ایستله بیا به یې دروازې بندې کړي له غلو څخه ترسم نو بیا له هغه څخه له ډېروالي څخه بیا په مرور د زمان په ګومل کې خو دوی اوس هم شته په ګومل تلو هغه یې د دوبي میله وه یخه علاقه وه دا کیله چې به وه هلته په ترخیمه په خونه کې څه ژوند کېږي چې دوی ډېر بیا دوی تیت هم څوک کندوز ته هم تللي دي مزار ته هم تللي دي افغانستان مختلفو ځایو ته تللي دي هرات ته هم تللي دي مځکې نیولي دي هغه ډېر امداد په مځکو کې نایب الحکومت شیرخان کړی عام طور له پښتانه سره یې کړی ده خاص طور یې بیا له خروج سره بیخي ډېر کړی ځکه هغه یې پېژندل هغه وتلو هغه راتلو په هغوی کې به یو سړی پېژندګي یې ورسره لرله ډېرې مځکې للي خیل خرموزی دا یې د یاخیل پښې دي او د زکوخیل پښې غټې دا دي ساموخیل بندارخیل مامندخیل بیا امندخیل هم بلل بیرته چې موږ راځو امندخیل کې بیا کرمان والم شته کرمان خیل محمد خیل هم شته مانک خیل هم شته روجي خان خیل هم شته حکمت خیل هم شته چې دا حکمتیار صاحب د دغه نسل ده او روشن خیل
پروکایه بولي هر څه چې بولي په دغه کې د احمدخیل چې محمدخیل یې لیکلی دی د محمدخیل زوی احمدخیل په هغه کې محمدخیل پښې چې کومې دي نیاخیل یا ضد نیاخیل خانقه زنګخیل باچوخیل بابوخیل عنبرخیل خارمنځی امندخیل په امندخیل کې بیا دغه پښې دي کرمانخیل احمدخیل هم په خپل نامه یاد شوی دی محمدخیل مانکخیل روجخیل حکمتخیل روشنخیل پروکی دې خیل بیا غټ شاخونه الوخیل ادوخیل یعنی مارزک دا اکثره مارزک بیا په دا د خو پکتیکا بلل کېږي دا دغې خواته پراته دي غرنۍ علاقه یې ده ښه تکړه خلک دي مارزک تکړه خلک هم پکې تېر شوي او په امندخیل کې خانخیل خلک تېر شوي دي د خروټي اصلي مشران په امندخیل کې راغلي دي دا د شیرخان کورنۍ د علم خان یو یا داسې مخته تېر شوي دي ډېر څه خلک دي دا چې جامع خلک پکې راغلي دي تکړه خلک نور نو ملکان په هره پښه کې راغلي دي د خروټي بیداره خلک راغلي دي د الوخیل چې بیا کوم ځای دا ګندازی بارامخیل باندزی سلطانخیل حیدرزی لانجخیل بیا شاید زی هم په دغه پښه کې راځي په هغې کې راځي دغه چې خو نور هم دي د نورالدین خیل بدین ازي کاکلزی دا کاکلزی توریالی خلک نامتو خلک پکې تېر شوي دي شیرجان پکې تېر شوی دی د شیرجان زوی نعمت دا کورنۍ تکړه ده پیش هم په کاکلزي کې کلک خلک راغلي وو چې د احمدشاه ابدالي په وخت کې د کمبر وزیر ملک کمبر او د ملک شمسالدین خروټي جګړه په یوه غره د برمل راتله نو شمسالدین د ځان بالو دلته خلجیان زوبل شوي وو دوره د نادر ډېره لنډه تېره شوې وه نو دلته وزیر په زور کې وو ملک کمبر بیا بانزو خروټیو له کاکلزو څخه خواهش وکاوه چې په جنګ کې راګډ شه ډول درګډ یم خو په غره به ګډ هغوی د غره انکار ځینې وکاوه ځکه د شمسالدین جګړه ناکامه شوه په هغې کې که دا وایي چې دا ورسره ملګري وای غر یې نه نو دوی د غره حقوق هم نه ورکوه بس د هغه کاکلزی په جلا نامه یاد شو په کاکلزي کې په ګومل کې تکړه خلک راغلي دي پیلن هم کلک خلک پکې دي پیش هم تکړه خلک پکې راغلي د دښمن د مقابلې پوره دپه کوه له موږ سره په ګومل ګډ دا خروټي وه خو صرف د دوی میله به په ژمي کره اکثریت او بیا کښته د ازرجات خوا د بګران ییسه دغې ییسې ټټو په دیر اسماعیل خان کې د ژمي مینه له بنو نیول یې تر پارپڼه داسې آس پاس پراته د ژمي میله هغه یې د دوبي هغه وه نو دا خو دوی خپل موسم ته کتل بیا یې خپلې مالدارۍ لرلې دلته چې په ګرمي پیوره له خپلو سړو سیمو ته به کتل په اورګون کې ډېر خروټ وو په دا سروزه کې وو دا یې د ژمي میلې وي هغه د بنو په خوا په توچي به هم راکښته کېدل هلته په پارپڼ دیر اسماعیل خان باندې به هم آس پاس پراته وو دا د سوی خواته چې راغلي دي یا دې خواته په لورلایي راغلي دي دا هم له ډېرسته چې دوی ډېر سوځینه په منځ کې به خامخا د پښتنو دا کړکېچونه هم راغلي وي دې خواته هم ډېر مالدار وو په سوی په لورلایي په دا تل کې به پراته وو دا یې د ژمي میلګیاوې په
په دوی باندې د هزارهجات په حصه کې چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې ځینې جایونه غلجیانو نورو پښتنو نیولي وو او فرمانونه یې ورکړي وو هغو جایو ته خصاص اوس په دې کې بیا د بانجي زه یو مثال درکړم د هغه پښې درښیم حکیم خیل صدوق خیل معصوم خیل شیخ ملای دلو خیل اسماعیل خیل موسی خیل موسی خیل دغه موسی خیل نه دي لکه موسی په ځینو جایو کې دا جلا پښې په هر چا کې په هر نامه سره شته اوس دا یاخیل په هغه کې هم شته د ناصر کې هغه ته په خروټو کې غټه پسه ده یاخیل یې بولي یا یاخیل دا د هر چا خپل نسل ده نومان ګډ دي سره چې په خروټو کې هم داسې نومان شته چې په نورو خلکو هم به هغه نومان خپلو ته ډېر